په هلمند کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د سرتیرو او داعش جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه رامنځته شوې. په دغه جګړه کې څومره مرګ ژوبله اوښتې. بلخوا له خوست څخه هم دردونکی خبر خپور شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په هلمند کې د جګړې خبر لرو خو پیل پر خوست کوو. د عبدالمنګل په نوم دغه ځوان چې څه موده وړاندې غلو د خوست په مرکز کې د یوې رکشې لپاره تښتولی و، جسد یې موندل شوی دی. د نوموړي د کورنۍ یو غړي زاویې رسنۍ ته ویلي هغه 18 ورځې وړاندې د خوست له مرکز څخه تښتول شوی و چې جسد یې د جمعې پر ورځ وموند او خاورو ته وسپارل شو. د هغه د فاتحې مراسم د کونډیو صحرا په حاجي برکت جومات کې ترسره شول. بلخوا د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ په ریګي ګنج سیمه کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په جګړه کې 2 داعشیان او 2 طالب جنګیالي وژل شوي دي. د طالبانو د واټس اپ یو غږیز چې زاویې رسنۍ ته رسېدلی دغه پیښه پکې داسې ښودل شوې ده. پرون ماسپښین د دوی یو ملګری د ریګي ګنج پوستې ته په منډه راغی او ویل چې هله غله راغلي. کله چې مجاهدین پر موټرسایکل سپاره روان شول هلته ورته داعشیان په کمین کې ناست وو او 2 مجاهدین یې وویشتل او وتښتېدل. په ترلاسه شوو انځورونو کې لیدل کېږي چې وروسته طالبانو هم د وژنې په تور 2 کسان نیولي او تېره شپه ماسخوتن یې په یوه صحرایي محکمه کې وژلي دي. طالبان دغه کسان داعشیان بولي. په انځورونو کې وژل شوي طالب جنګیالي او نیول شوي وژونکي یې دواړه لیدل کېږي، خو د یوټیوب د تګلارې له وجې یې دلته انځورونه نشو خپرولی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.